السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اووم ټولګي ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، د دیني ښوونې 9 درس ته درته ښه راغلاست وایو. ګرانو زده کوونکو، د ننني درس عنوان مو د اختر او د جمعې لمونځونو دی. راځئ په درس باندې شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د جمعې او اختر لمونځونه. لومړی د جمعې لمونځ او د جمعې د لمانځه حکم. د جمعې لمونځ پر هر مسلمان باندې فرض عین دی او د جمعې د لمانځه د فرضیت شرطونه په کوم حالاتو کې، په کوم شرایطو کې د جمعې لمونځ فرض ګرځېږي. دلته موږ 4 شرطونه کتاب کې 4 شرطونه راغلي دي. لومړی نارینه توب. د دې څخه مطلب دا دی چې د جمعې د لمانځه فرضیت پر ښځه باندې نشته، یوازې پر نارینه دی. دوهم مقیمتوب. هغه څوک چې مقیم وي، مسافر نه وي، یعنی دا چې پر مسافر باندې د جمعې لمونځ نشته. که چیرې مسافر د جمعې لمانځه ته حاضر سي، لمونځ کولی سي، د ثواب اخیستلی سي، خو اما د جمعې د لمانځه په اړه مکلف نه دی. دریم شی چې دی هغه امنیت دی. که چیرې یو څوک پر ځان باندې بیریږي یا د داسې اشخاصو څخه بیریږي چې هغه به د ده ژوند واخلي یا په نورو د ژوند په نورو حالاتو کې بیره ورته موجوده وي، بیا هم د جمعې لمونځ پر دغه کس باندې چې د امنیت څخه برخمن نه دی نشته. همدا ډول د سترګو جوړوالی. که چیرې یو څوک د سترګو دید نه لري، نشي کولی چې د جمعې لمانځه ته حاضر سي، پر هغه کس باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی. همدا ډول نور هغه مریضان چې د بیلابیلو امراضو په وجه نشي کولی چې د جمعې د لمانځه دپاره حاضر سي، پر هغه کس باندې هم د جمعې لمونځ نشته. دا 4 شرطونه د جمعې د لمانځه د فرضیت شوه. راځو دوهم قدم کې د جمعې د لمانځه د صحت شرطونه وایو. د صحت شرطونه دا معنا چې په کومو شرایطو کې د جمعې لمونځ صحت مومي یا صحیح کېږي، په کم ځای کې، په کم وخت کې، په چا پسې، په څه ډول، هغه شرطونه دي. د هغو څخه لومړی شرط ښار دی. د جمعې لمونځ یوازې په ښار کې صحیح کېږي، په اطرافو صحراګانو، بانډو، کلو کې د جمعې لمونځ صحت نه لري. دوهم په هغه ځای کې صحیح کېږي چې په کوم ځای کې چې امام یا د امام نائب، د امام څخه د مسلمانانو امیر مطلب دی. په هغه منطقه کې یا هغه ځای کې چې امیر یا د امیر نائب و، والی و، هر څوک چې امیر نائب مقرر کړی وو، د هغه چې هغه یې په هغه ځای کې کېږي. دریم وخت دی. د جمعې لمونځ د ماپښین په وخت کې صحیح کېږي. د مازدیګر په وخت کې، د ماپښین څخه مخکې او وروسته د جمعې لمونځ صحت نه لري. دریم د مسجد جامع عاموالی. د عاموالی څخه مطلب دا دی چې د جمعې د لمانځه ځای په کوم مسجد جامع کې چې د جمعې لمونځ ادا کېږي، هغه به د هر چا د ورتګ لپاره مناسب وي یا به لاسرسی ورته کېږي، عام به وي. خاص به نه وي چې بعضې خلک ورځي او بعضې نشي ورتللی، بلکې عام و خاص خلک به ورتللی شي. پنځم شرط د جمعې د لمانځه د صحت ګرانو زده کوونکو هغه جماعت دی. لکه څنګه چې موږ کله کله د ماپښین لمونځ بېله جماعته یوازې وکړو، لمونځ مو صحیح کېږي، خو د ثواب څخه بې برخې یو. د جمعې لمونځ داسې نه دی. د جمعې د لمانځه د صحت لپاره جماعت شرط دی، خامخا په جماعت باندې کېږي. شپږم شرط دا دی چې خطبه به پکښې کړي. خطبه به امام وایي. که چیرې خطبه د عربي څخه ما سوا په نورو ژبو سره یې وعظي، البته حمد و ثنا په عربي ژبه، هغه نور وعظ د خلکو ته هغه په پښتو یا په بله ژبه سي فرق نه لري. او وروستی شرط یا اووم شرط یې دا دی چې خطبه به د لمانځه څخه مخکې وي. کله چې امام لا لمونځ نه یې کړی، خطبه به وایي. خطبه چې یې وویله، بیا به امام لمونځ کوي. دا د جمعې د لمانځه اړوند معلومات سو. راځو په دوهم قدم کې د اخترونو لمونځونه. د لوی اختر او د کوچني اختر لمونځ. ګرانو زده کوونکو، تاسې پوهېږئ چې موږ د اختر په ورځ د خپلو 5 لمونځونو سره سره د څاښت په وخت کې یو لمونځ د اختر کوو چې موږ ورته د عیدګاه لمونځ وایو. په دې اړه به هم تاسو ته معلومات درکول سي. لومړی
د عیدګاه یا د اختر د لمانځه حکم پر هر هغه چا چې د جمعې لمونځ فرض وي پر هغه باندې بیا د اختر لمونځ واجب دی. او د وجوب شرطونه یا دغه څلور دي لکه مخکې چې مو ویل نارینه‌توب، مقیموالی، امنیت او جوړوالی. ورپسې راځو د صحت شرطونه. د صحت شرطونه یې هماغه د جمعې د لمانځه د صحت شرطونه دي چې موږ مخکې یادولو سره که یوه خبره پکښې کې ده چې د جمعې په لمانځه کې خطبه د لمانځه څخه مخکې، ولې د اختر په لمانځه کې خطبه د لمانځه څخه وروسته ادا کیږي. کله چې خطبه وویل سول نو امام به د کوچني اختر په خطبه کې د سرسایي او د صدقة الفطر یا د صدقې بیان کوي. د لوی اختر په خطبه کې به د قرباني او د تشریک د تکبیرونو خبره کوي. راځو د اختر لمانځه سنتونه. د لوی اختر یا د کوچني اختر د لمانځه لپاره کوم سنتونه دي؟ اول د هغو سنتونو څخه غسل دی. که یو څوک د عیدګاه لمانځه ته ځي که نه ځي، د ده دپاره دا سنت طریقه ده، نبوي طریقه ده چې غسل به کوي، خپل ځان به پاکوي. دوهم شی خوشبويي ده. کله چې یو څوک د اختر په لمانځه کې راوځي د کوره څخه، پر ده باندې لازمه ده، سنت طریقه ده چې خوشبويي وکاروي تر څو د ده ښه بوی ولاړ شي. او همدا ډول دریم سنت پاکي او یا نوي جامې اغوستل. که چیرې څوک نوي جامې لري هغه به اغوندي، که چیرې نوي جامې نه لري بیا به په خپلو کالو کې هغه د ټولو ښې او ښایستې جامې اغوندي. او بل سنت د اختر د لمانځه خوشحالي ده. د مسلمان دپاره دا پکار ده چې د اختر په ورځ د هر مسلمان سره د مخامخ کېدو په صورت کې خپله خوشحالي وښي، هغه ته په ورین تندي د مسکا په لهجه باندې یا د مسکا په څهره باندې د هغه سره مخامخ شي. او همدا ډول بل سنت د اختر د لمانځه دا دی چې صدقه او سرسایه به ورکوي. سرسایه هغه د اختر عبادت دی چې واجب عمل دی پر خلکو باندې چې وروسته یې باس راځي. او صدقه بیا د خیرات ویل کېږي، عام دی، دا به هم کوي. بل سنت د اختر د لمانځه لپاره د لارې بدلول دي. یعنی دا چې څوک عیدګاه ته پر کومه لار ولاړي د اخوا به پر بله لار باندې راځي، لارې به بدلي تر څو الله جل جلاله زیات ثواب ورکړي. او آخري سنت د عیدګاه د لمانځه دا دی چې د اختر د لمانځه مخکې او وروسته به نفل نه کوي، نه د عیدګاه څخه مخکې نفل شته او نه د عیدګاه څخه وروسته. راځو د اختر د لمانځه د ادا کولو طریقې ته. د اختر لمونځ څنګه ادا کیږي؟ ګورئ ګرانو شاګردانو، د اختر لمونځ 2 رکعاته دی. مخکې مو وویله چې دغه 2 رکعاته واجب دي او په جماعت سره ادا کیږي. دا 2 رکعاته څنګه کیږي؟ کله چې د اختر د لمانځه د ادا وخت راسي نو امام مخکې کیږي، مقتدیان پسې درېږي. امام د امامت نیت لري چې زه امام یم، او مقتدیان د اقتداء نیت لري چې زما اقتدار په دې حاضر امام شي. نو الله اکبر وایي، لاسونه تر نامه لاندې نیسي، سبحانک اللهم چې وویله بیا 3 تکبیره وایي. په 3 سرو تکبیرونو کې لاسونه غوږو ته پورته کوي، الله اکبر، لاسونه ایله نیسي، بیا الله اکبر او بیا الله اکبر. دغه 3 زائد تکبیرونه چې وویله نو لاسونه راپورته کوي، الحمدلله ویل کیږي، سورت ویل کیږي، رکوع ته ځي، اول رکعت خلاصیږي. کله چې 2م رکعت راغلل نو په 2م رکعت کې بیا هغه 3 زائد تکبیرونه د اول رکعت په ډول نه دي یا د اول رکعت پر ځای نه دي. په اول رکعت کې خو د رکعت په سر کې وه، په دې رکعت کې بیا د رکعت په پای کې دي. کله چې امام الحمدلله وویله، سورت یې ووایه، مخکې تر دې چې رکوع ته ولاړ سي بیا 3 تکبیره وایي. په 3 سرو تکبیرونو کې لاسونه غوږو ته وړي او بیا یې ایله نیسي. 4م تکبیر بیا د رکوع وایي، رکوع ته ځي، سجده کوي، ناسته کوي، دا 2 رکعاته لمونځ خلاص. دا د اختر لمونځ. راځو د اختر د لمانځه سره بله موضوع د تشریق تکبیرونه دي. د تشریق تکبیرونه کومو تکبیرو ته وایي؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. د دغو تکبیرونو ویل واجب دي.
پر هر مسلمان باندې که نارینه وي که ښځینه وي که مقیم وي که مسافر وي. البته نارینه به یې په زوره وایي په لوی اختر کې او ښځې به یې قرار وایي. وخت یې د تشریق د تکبیرونو وخت څه وخت دی؟ د عرفات ورځې څخه یا زموږ په اصطلاح د اختر د شپې د سهار د لمانځه څخه چې سبا اختر وي د نن څخه سهار څخه شروع کیږي او بیا د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګر تر لمانځه پورې د اختر د ورځې د اختر د څلورمې ورځې مازدیګر لمونځ چې وسو د تشریق تکبیرونه ویل کیږي، نور نو تکبیرونه خلاص دي. ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځې درس چې د جمعې او اختر د لمنځونو تر عنوان لاندې تاسو ته معلومات درکول سول. تر بیا چې زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو پر لوی او مهربان رب سپارم. پاته وخت مو په خیر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.